سلامونه ملګرو، زه یم دیدار یوسفزی او نن به د صحت په حواله په دې ویډیو کې ستاسو سره خبره کوم ټایفاید فیور په حواله چې زمونږ په وطن کې ورته معدي تبه یا مړه تبه یا د کولمو تبه هم وایي. د WHO د ډیټا مطابق چې دی وخت په پوره نړۍ کې تقریبا 20 میلیونه خلک چې دي هغه د دې تبې ښکار دي، د دې مرض ښکار دي او هر کال ته تقریبا 1.5 لک کسان چې دی هغه د دې تبې نه مري. 2 کاله مخکې په پاکستان کې د دې یو نوی قسم یا سټرین چې ورته وایي هغه دریافت شوی او هغه سټرین چې هغه اکسټنسیو ډرګ ریزسټنس سټرین و. لکه د دې نه مخکې چې کوم سټرینز یا کوم قسمونه نو په هغه کې ملټي ډرګ ریزسټنس و. ملټي ډرګ ریزسټنس دې ته وایي چې لکه هغه د یوې نه زیات دوايانو ته یا انټي بایوټیک ته هغه ریزسټنټ یا دغه دوايانې پې کار نه کوي. دا اوس اکسټنسیو ډرګ ریزسټنس چې دی نو هغه د 2 نه زیاتې دوايانې یا انټي بایوټیک پې کار نه کوي. نو دا یو ډېر خطرناک علامت دی د ټایفاید د جراثیم په حواله یا کوم سالمونیلا ټایفي یا پیراټایفي چې موږ ورته وایو د دې په حواله باندې. په کال 2018 کې چې کوم کیسونه راپورټ شوي WHO ته د پاکستان نو هغه چې تقریبا 8000 کیسونه دی راپورټ کړي او په 8000 کې چې دی 5.5 کیسونه دا چې هغې ته د اکسټنسیو ډرګ ریزسټنس سټرین و. نو د دې ډېرې وجې دي، یو خو د انټي بایوټیک بې ځایه استعمال د هغې خوراک او نور هم دا سټرین چې دا قسم چې په مخه په وخت بدلیږي نو دا لکه یو ښه علامت نه دی. د دې د خپرېدو ذریعې چې کومې دي نو هغه هم چې خوراک صفانۍ او اوبه صفانۍ دا په دې دواړو ذریعو باندې چې دی دا وجود داخلیږي خپریږي. کوم ځای کې چې خلک بهر خوراک کوي او خصوصا په کچن کې چې کوم خلک کار کوي یا تاسو له چې کوم خوراک راوړي نو کو هغه د خپل صفایي خیال نه ساتي نو هغه هم تاسو ته دا جراثیم چې دی تاسو ته منتقل کولی شي. په دې کې به بله اهمه خبره زه هم وکړم هغه دا چې په دې کې په 100 کې یو کیس داسې چې هغې ته موږ وایو اسیمپټومیټک کیریر یا دا کیریر چې یا وړو والا نو دغه کسان چې دا جراثیم په هغو کې موجود دي خو په هغو کې علامات نه نو هغه په ظاهري ښه ښکاري خو کله چې دغه کس چې دی په کچن کې کار کوي یا چېرته تاسو له دا خوراک راوړي یا واشروم استعمال کوي او لاس صحیح ونه وینځي نو دغه کس چې دی تاسو ته دا جراثیم تاسو ته منتقل کولی شي. نو د دې خبرې نه به تاسو ځان ساتئ چې کوم ځای هم خوراک کوئ چې د صفایي هغه هلته بلکل ښه انتظامي. کله چې دا جراثیم ستاسو وجود ته دننه شي نو لکه دا دومره طاقتور یا رزسټنټ چې لکه دی د معدې چې کم تیزابیت دی د هغې نه ووځي او کولمو ته ورسي. کله چې دی کولمو ته ورسي نو دی په کولمو کې د تقسیم شروع شي او د کولمې انفلامیشن یا پړسوب هلته پیدا کړي او د دې نه پس چې دی ټول وجود ته خور شي. د علامات چې کومي د انکوبیشن پیریډ چې دی دا د 10 نه د 14 ورځو پورې کیدی شي. انکوبیشن پیریډ دی ته وایي چې کله نه جراثیم داخل شي وجود ته او کله چې علامات شروع شي د منځنۍ وقفې ته موږ وایو انکوبیشن پیریډ. نو دغه عموما د 10 نه د 14 ورځو په منځ کې دا علامات بیا شروع شي انسان ته. علامات چې کومې نو څنګه چې دا په کولمو کې تقسیمیږي نو د کولمو دغه د وجې نه انفلامیشن د وجې نه ټول نه مخکې خو دستونه سټارټ شي، وچ دړ هم کیدی شي، د هغې سره ټول وجود خوږیږي، مایلجي ورته وایي لکه د وجود د مسلز چې کوم دي په هغې باندې د دې ډېر زیات اثر او دا ټول وجود خوږېدې نه علاوه چې دی نو لږه ختمه شي او تبه خصوصا د دې تبه چې دی ته موږ مړه تبه وایو عموما په دغه کې په خلکو کې چې نو د 103 104 ته هم رسېدی شي خو په ټوله ورځ کې دا بیس لاین اکثر نه ټچ کوي. بیس لاین ټچ کول دی ته وایي چې لکه وجود نه وځي نو دی به کمیږي او زیاتیږي خو په یو زیګ زیګ دغه کې به دا تبه په وجود کې پرته وي. نو دا د دې لکه خصوصي علامات دي. مخکې به د دې چې کوم ټسټونه کېدو د وینې نه هغه به ویډال ټسټ به ورته وایي هغه به موږ کوو هغې نه به پته لګېده. بیا چې به نو دا ټایفیډاټ یو ټسټ د وینې هغه به یې کوو IgG او IgM به پکې معلومېدل. خو د کله نه چې دا اکسټنسیو ډرګ ریزسټنس سټرین راغلی دی یا ملټي ډرګ ریزسټنټ هم نو دغه ټسټونه چې دي نور ډایګنوسټیک ټسټونه نه دي. دې دپاره به اوس بلډ کلچر کوي. بلډ کلچر ورته وایي هغه ټسټ به کېږي او چې کم یو دغه ته په هغې کې دا پته ولګي چې دی کم جراثیم ته سنسیټیو دی یا کم انټي بایوټیک ته سنسیټیو دی دا جراثیم او کم انټي بایوټیک په دې کار کوي. نو چې کله دغه بلډ کلچر سنسیټیویټي ټسټ وشي نو د هغې نه پس بیا دته دوايانې ولیکلی شي او د هغه علاج شروع کړي. دا پکې یو ډېره مهمه خبره ده. ډېرو خلکو د کرونا د وجې نه ډېر خلکو دا خیال دی
چې لکه د دې د ته به چې کله راشي نو هغه د کرونا سره ټچ کوي چې کیدای شي دا کرونا خو نه دا هغه نه ده د دې او کرونا په علاماتو کې ډیر زیات فرق دی بل د هغې په دغه کې هم فرق دی چې څنګه دا ټرانسمیټ کیږي یا څنګه دا خپریږي په هغې کې هم زیات فرق دی او په علاماتو کې هم فرق دی کله چې دا دغه وشي ټایفاید تبه چې کومه ده کله چې راشي وجود ته نو ضروري دا ده چې لکه په دې کې څنګه چې ما وایي د ستونی او اوبه کمیږي د وجود او دا دې ته کیټابالیک ډیزیز هم وایي لکه مسل بریک ډاون په دې کې کیږي دا مسل چې د وجود دا ټول په دې کې درد شروع شي او د بریک ډاون شروع شي نو دوه څیزونه لازمي پکار دي چې یو د اوبو استعمال لکه مایع اوبه نه خو مایع استعمال او بل د پروټین استعمال نو په مایع کې لکه زه خبره ځکه اوبو خبره نه کوم د مایع خبره کوم چې کله د وجود نه اوبه وځي نه په دې کې یوازې اوبه نه خو په دې کې مالګه هم سوډیم او دې سره الکترولایټ یا د وجود چې کوم معدنیات هغه هم نو په کار ده چې د نیمبو اوبه په مایع کې استعمالیږي یا فروټ جوس استعمالیږي دا ډیره ضروري خبره ده او د دې سره سره لکه وجود له چې توانایي په کار نو هغه پروټینز کمې ډیر په شدت سره محسوسیږي نو پروټین په پروټین کې عموما خدا ده چې لکه ساده پروټین لکه هګۍ خوړی شي او دغه د چکن د چرګ خوړی شي او د دې سره چې دی نو د دالونه وغیره چې هسې وخوټ کېږي دغه پکې ښه دي د دې سره ماسته هم استعمالولی شي په کومو خلکو چې پی ښه راځي نو پی هم لکه خوړی شي خو پی اکثر دی چې ډیرو خلکو ته لیکټوز انټالرنس لکه د دې دا کم ګلوکوز چې دغه ته موږ لیکټوز وایو هغه نشي ټالریټ کولی یا نشي زغملی وجود نو کو پی پې ښه نه راځي نو پی دې نه استعمالی او دغه خوراکونه دې کوي آرام دې کوي د دې سره چې کله د ټیسټ ریزلټ راشي او کم دوايي ته یا کم انټیبایوټیک ته دغه جراثیم سنسیټیو وي نو هغه دوايي به استعمال کړي او انشاءالله چې د هغه ښېګړه به وشي خو زه بار دا خبره کومه چې د علاج نه پرهیز غوره دی نو پکار ده چې کله تاسو پخلی کوئ هلته د صفایي خیال ساتئ ډیر زیات د اوبو او د خوراک د صفایي خیال ساتئ او که بهر خوراک کوئ نو هم تاسو له پکار ده چې داسې ځای کې چې هلته کې د صفایي خاص خیال ساتلی کیږي